السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د دوه درجې معادلو څو کاري مثالونه او د فاکټرایزیشن یا کله چې مثال موږ ته د دوه درجې معادله راکړل شوې څنګه فاکټرایز کوو یا حل څنګه د فاکټرایزیشن په طریقه باندې راوباسو غواړم څو مثالونه درته وړاندې کړم. لومړي مثال کې دا سوالو ته زه شماره د هغه چا لپاره ورکوم چا لپاره چې دا چا دا غوښتنه کړې ده نو د دغه سوال شماره ده 2 1 3 او بي برخه داسې ویلي دي وایي دغه افاده ساده کوي یا سمپلیفای کوي چې لیکلي دي 2t کل مربع جمع k منفی 2t مربع کل مربع منفی k منفی 2t مربع منفی 1 کل مربع. د دې د ساده کولو لپاره باید څه وکړو؟ لومړی باید دغه اوله ټرم باید ساده کړو. دا داسې ساده کېږي چې 4t مربع ترې جوړېږي ځکه هر یو جدا جدا مربع کېږي. په دویم قدم کې د دې مربع کولو نه دا لاسته راځي چې k مربع منفي 4k t مربع جمع 4t په توان د 4 او په دریم قدم کې لدينا دا لاسته راځي چې k منفي 2t مربع کل مربع منفي 2 ضرب k منفي 2t مربع جمع یو مربع نو ما خپل مربع. اوس ګوره دا د دې لپاره هم دغه فرموله استفاده کړله چې دغه موږ a ونیو دغه موږ b ونیو د a منفي b کل مربع فرموله مې استفاده کړله. هغه فرموله به زه دلته ولیکم چې a منفي b کل مربع داسې اکسپاند کېږي چې a مربع منفي 2ab جمع b مربع او په دغه کې هم همدغه فرموله استفاده شوله. دا k مربع k ته موږ a ویلې او منفي 2t مربع ته موږ b ویلې نو په دغه فرموله کې موږ وضع کړو دا لاسته راغی. اوس د دې لپاره یو څه نور محاسبې ته هم ضرورت ده چې هغه دا ده چې 4t مربع کېږي جمع k مربع منفي 4k t مربع جمع 4t په توان د 4 منفي د دغه ټرم بیا په همدغه فرموله کې وضع کوو نو دې نه به موږ ته لاسته راشي k مربع منفي 4k t مربع جمع 4t په توان د 4 منفي 2 په قوس کې دننه ضربو 2k جمع 4t مربع جمع 1. اوس لیکو 4t مربع جمع k مربع منفي 4k t مربع جمع 4t په توان د 4 منفي k مربع جمع 4k t مربع منفي 4t په توان د 4 جمع 2k منفي 4t مربع منفي 1. دا ځکه چې دغه علامې ټولو تغییر خوري ځکه چې دا منفي علامه په ټولو کې شریکه ده نو دغه قوس کې د هر یو ټرم علامې دلته تغییر وخوړه. اوس موږ په دغه کې الایک ټرمونه یا کوم چې سره مساوي دي هغه یو له بله سره جمع کوو. t مربع یو دلته لرو بل t مربع دلته لرو نو دا منفي 4t مربع به له مثبت 4t مربع سره خلاص شي. 4t په توان د 4 دلته لرو منفي 4t په توان د 4 دلته لرو دا به له دې سره خلاص شي او k مثبت k مربع او منفي k مربع به خپل منځ کې سره خلاص شي او منفي 4k t مربع به له مثبت 4k t مربع سره خلاص شي نو موږ به په آخر کې ولرو چې دا به مساوي شي له 2k منفي 1 سره. دا به د دې جواب شي. اوس راځو بل سوال ته چې هغه ده وایي د دې سوال شماره ده 2 1 3 5 په دې کې لیکلي دي وایي a جمع b کل په توان د 4 دا وایي ساده کوي یا سمپلیفای کوي. دا په څو طریقو باندې ساده یا سمپلیفای کېږي نو اوله طریقه یې همغه ده چې د پاسکال ټراینګل په واسطه باندې یا د نیوټن باینومیل طریقې باندې او یا مستقیم ضرب باندې خو جواب یې دا ده چې a په توان د 4 جمع 4 a مکعب b جمع 6 a مربع b مربع
جمع څلور A B مکعب جمع B په توان د څلورو. دا داسې کیږي چې ګوره اول په ساده ضرب باندې کولی شي. دا ګوره A جمع B ضرب A جمع B ضرب A جمع B ضرب A جمع B شکل لري. یعنی A جمع B څلور په خپل نفس کې ضرب شوی دی، جمع B په توان څلور راکړی، نو داسې په خپل نفس کې ضرب کې دا شی لاسته راځي. او بل سوال ده وای دا فاکټرایزیشن. فاکټرایزیشن دا د دې سوال شماره د 2.150. نو وای A مربع منفي B جمع C کل مربع دا وای فاکټرایز کی. دا د A مربع ګوره هدي M مربع منفي N مربع فاکټرایزیشن فارمولا داسې M منفي N ضرب M جمع N. نو کچېرې A ته مونږه M وایو B جمع C ته مونږه N وایو، نو دا داسې لیکلی شو چې A منفي B منفي C ضرب A جمع B جمع C. دا به د فاکټرایزیشن سي. بل سوال دا وای دا فاکټرایز کوي 2.144. دا سوال ده 1 منفي 9 وای مربع پر 1400. د دې فاکټرایزیشن لپاره لومړی د M مربع منفي N مربع شکل تیارو. 1 په ځای باندې 9 مربع لیکو منفي د 9 وای مربع پر 1400 په ځای باندې 3 وای پر 4 کل مربع لیکو. نو اوس په همدغه فارمولا کې چیرې موږ فاکټرایز کړو، نو موږ ته به لاسته راکړي چې 9 منفي 3 وای په 4 ضرب 9 جمع 3 وای په 4. دا به د دې جواب سي. اوس مونږ لرو وای داسې یو مثال پیدا کړئ، داسې یو 2 درجې معادله ولیکئ چې د هغې حل وي x مساوي کیږي له ښه د دې سوال شماره ده 2.2.0.6. داسې یو 2 درجې معادله ولیکئ چې مجموعه د حلونه څلور وي او مجموعه د حل نه وبخي. یو حل x مساوي کیږي له 2 سره او بل حل x مساوي کیږي له منفي 2 سره وي. نو داسې د دې لپاره به 2 درجې معادله موږ څنګه لیکو؟ 2 درجې معادله به موږ داسې لیکو چې ګوره د حلونو مجموعه ګوره عمومي 2 درجې معادله داسې شکل لري ax مربع جمع bx جمع c مساوي کیږي له 0 سره. یا که چیرې داسې یوه معادله ولرو چې x مربع جمع bx جمع c، نو په هغه حالت کې به b د حلونو مجموعه وي، c به د حلونو پروډکټ یا هغه وي مضروب وي. نو که چیرې ولیکو چې x مربع مجموعه دلته د b په ځای ولیکو خو مجموعه 0 کیږي، نو 0 ضرب x جمع ضرب c کې 4 کیږي، نو منفي 4 کیږي. نو x مربع منفي 4 مساوي کیږي له 0 سره. به دا هغه معادله وي چې حلونه به یو مثبت وي بل به منفي وي، یو به مثبت 2 وي بل به منفي 2 وي. دا د دې حل شو. ورپسې لرو وای که چیرې موږ دا یو معادله ده دا وای هغه کوي سمپلیفای کوي یا ساده کوي حل کوي چې هغه داسې معادله ده وای 2x کل مربع د دې سوال شماره ده 2.2.0. 2x کل مربع جمع 15 مربع مساوي کیږي له 18 مربع سره. اوس ګوره موږ د دې سوال د حل لپاره څه کولی شو؟ یوه طریقه خو دا ده چې مثال موږ ساده د دې هغه واخلو د دې سوال مونږ لکه ساده کو سمپلیفای کو بیا په عادي حل باندې لکه په عادي طریقه باندې حل کو. هغه به دا یي مثال دینه به 4x مربع جوړ کو، دا به مساوي سي له 18 مربع منفي 15 مربع سره. نو 4x مربع به مساوي سي له 18
منفي 15 ضرب 18 مثبت 15 سره دا به مساوي سي. ګوره دې کې مې بیا د ام مربع منفي ان مربع فارموله واچوله نو 18 منفي 15 2 کېږي 18 جمع 15 کېږي ضرب 22 18 جمع 15 او 22 کېږي 22 نو x مربع به د مونږه مساوي سي له 2 ضرب 2 څلور شپېته کېږي څلور شپېته په څلور باندې تقسیم سي یو څلور څلور شپږ څلور څلور شپاړس کېږي نو x به مساوي سي له منفي څلور او x به مساوي سي له مثبت څلور سره دا به د دې معادلې حل شي. اوس بل سوال دا چې وایي که چیرې په داسې یوه معادله کې د سوال شماره ده وبښئ 2209 وایي که چیرې په داسې یوه معادله کې چې هغه داسې شکل لري چې x مربع جمع bx جمع c مساوي کېږي له صفر سره x یو وایي وي یو او x دوه وي دوه نو د دې کې به وایي b او c به څنګه پیدا کوو b او c به داسې پیدا کوو چې د دې معادلې حل خو ګوره x یو او x دوه موږ ته معلوم ده چې هغه حل د هغه داسې لیکل کېږي چې منفي b مثبت منفي جذر دی b مربع منفي 4ac پر 2a دا حل ده لیکن a دلته د مونږه یو ده ځکه د x مربع ضریب یو ده او یا اسانه بله طریقه له دې نه اسانه دا ده چې b مساوي کېږي له یو جمع 2 سره او c مساوي کېږي له یو ضرب 2 سره نو b مساوي کېږي له 3 سره c مساوي کېږي له 2 سره نو له دې نه موږ ته معلومیږي چې دغه حل د کومې معادلې چې دا چې x یو مساوي کېږي له 1 سره x 2 مساوي کېږي له 2 سره دا د دغې معادلې حل ده اصل کې x مربع جمع 3x جمع 2 مساوي کېږي له 0 سره نو ګوره b پیدا شو c پیدا شو. بل سوال دا په داسې شکل چې وایي د کوم د دې سوال شماره ده 220 وایي د کومې a لپاره په داسې یو معادله کې چې هغه د x مربع منفي 14x جمع a مساوي کېږي له 0 سره د کومې a لپاره دغه معادله وایي حقیقي حل لري. حقیقي حل په داسې حالت کې لري چې ډسکریمینانت یا b مربع منفي 4ac زمونږه غټ وي او یا مساوي وي له 0 سره نو b مربع په دې حالت کې کېږي b د مونږه منفي 14 ده نو b مربع به د مونږه شي 14 مربع چې 14 مربع کو په خپل نفس کې ضرب 4 4 شپاړس 4 یو 4 یو 15 یو 4 4 یو شپږ نه یو سلو شپږ نوي منفي 4 ضرب a c د مونږه a ګوره c دلته اصل کې د مونږه a ده خو a د مونږه یو ده که نه په دې معادله کې نو منفي 4 ضرب یو ضرب a دا باید غټ وي له 0 نه نو مونږ لرو دلته چې یو سلو شپږ نوي منفي 4a غټ یا وړکی دی غټ یا مساوي ده له 0 نه نو د دې لپاره 4a باید کوچنی یا مساوي له یو سلو شپږ نوي سره نو د دې لپاره a باید کوچنی یا مساوي له یو سلو شپږ نوي پر 4 سره یو 4 شپاړس 9 شپږدېرس a باید کوچنی یا مساوي وي له 9 سره دا د دې جواب سو. اوس په بل سوال کې موږ نه پوښتنه شوې ده وایي که چیرې موږ داسې یو سوال ولرو د دې سوال شماره ده 2216 وایي که چیرې ولرو چې x مربع منفي 2x جمع 3 پر 4 مساوي شي له 0 سره نو دا باید موږ وښیو چې د دې حل ده x یوې مساوي کېږي له 1 پر 2 سره او x 2 مساوي کېږي له 3 پر 2 سره دا موږ باید وښیو پیدا یې کړو.
دا خو په څو طریقو باندې پیدا کیږي. لومړی طریقه دا ده چې چیرې مثال دغه کسر نه موږ ځان خلاص کړو، یعنې د معادلې دواړه خواوې په 4 کې ضرب کړو، موږ به ولرو چې 4x مربع منفي 8x جمع 3 مساوي کیږي له 0 سره. نو له دې نه معلومیږي د دغه له هغه نه معلومیږي چې د موږ حل به وي لومړی حل به د موږ وي چې 2x جمع 3 او بل قوس به وي د موږ x 2x جمع 1 2x جمع 1 وبخښئ منفي 3 دا به منفي 3 دا به منفي 1 وي، دا به مساوي شي له 0 سره، ځکه دغسې فاکټرایز کې دې نه دا شی جوړیږي. نو کله چې دا شی ترې جوړ سو د دغه هر یو قوس جدا جدا ګوره 2x منفي 3 جدا له 0 سره مساوي کوي او 2x منفي 1 جدا له 0 سره مساوي کوي. اوس ګوره په دغه کې چې x موږ هغه جوړ کړو، x موږ پیدا کړو د معادلې نه، دا به موږ ته 3/12 راکړي او په دې نه چې x پیدا کړو x به موږ ته 1/12 راکړي. نو دا د دې حل شو. فاکټرایزیشن باندې په فارمولا باندې هم حل کو، فارمولا باندې هم کیږي. د محمد بن موسی فارمولا چې هغه ما ویډیوګانې مخکې د محمد بن موسی باره کې فارمولا باره کې وړاندې کړي دي. هغه داسې چیرې په دغه حالت یې راولي، دلته ګوره دې ته a ووایي، دې ته b ووایي او دې ته c ووایي، نو بیا x1 او x2 داسې پیدا کیږي چې منفي b مثبت منفي جذر دی b مربع منفي 4ac پر 2a. په دې فارمولا کې هم چې واچي x1 به دې ته 3/2 راوځي، x2 به دې ته 1/2 راوځي. په بل سوال کې دا وایي که چیرې یو ریکټانګل د دې سوال شماره ده لرو چې 2 1 1 0 وایي که چیرې یو ریکټانګل یا مستطیل مونږ په داسې شکل کې ولرو چې د دې د پرامیټر یا پی د دې مساوي شي له 48 سانتي متره سره، یعنی مطلب دغه خط اوږدوالی چې دغه مستطیل ترې جوړ شوی دی د 48 سانتي متره وي. نو د دې باید قاعده او ارتفاع مونږ پیدا کړو. په لومړي حالت کې باید قاعده او ارتفاع پیدا کړو په داسې حالت کې چې که چیرې x سانتي متره وي قاعده نو مونږ لرو چې 2x جمع وی 4x مساوي کیږي له 48 سره. نو x باید مساوي سي له 1.4 سره په دې اول حالت کې a، او په دویم حالت کې د b په حالت کې لاس منفي x سانتي متره 4 کې ضرب کې دا باید مساوي سي له 48 سره. نو دا به شي 40 منفي 4x مساوي کیږي له 48 سره. نو x به مساوي سي له نو بخی دا سوال اصل کې په بل ژبه کې لیکل شوی ده، زه لکه چې سم ترجمه باندې پوه نه شوم. دغه سوال ته به زه بیرته په آخر کې راسم. بل سوال شماره ده 2109. هغه داسې وایي دغه افاده ساده کوي چې x جمع 1 ضرب x جمع 2 ضرب x جمع 3 مساوي کیږي له منفي 6. دا به څنګه ساده کوو؟ اول به دغه دوه قوسونه سره په خپل منځ کې ضربو. دا به موږ ته لاسته راکړي x مربع جمع 3x جمع 2 ضرب x جمع 3 منفي 6. بیا به دا دوه قوسونه سره ضرب کړو. دا به موږ ته راکړي x مکعب جمع 3x مربع
جمع 3x مربع جمع 9x جمع 2x جمع شپږ منفي شپږ. نو منفي شپږ او جمع شپږ به سره خلاص شي، نو دا به لاسته راکړي x مکعب 3x مربع او 3x مربع شپږ x مربع کیږي 9x او 2x جمع 11x مساوي سي له 0 سره. اوس موږ په اخر کې یو بل سوال لرو چې هغه د 2108 هغه داسې سوال ده چې یو مربع لرو چې د مربع خو 4 وړ اضلاع مساوي x اضلاع دي، او بل مستطیل لرو چې طول د x جمع 4 او عرض د x منفي 2. وای د دې دواړو ایریاګانې سره مساوي دي، نو د هر یو ایریا څنګه پیدا کوو؟ نو ګوره د دې ایریا د مربع ایریا څنګه لاسته راځي چې 2 ځلې به سره ضربیږي، یعنی x ضرب x مربع کیږي. دا موږ ته ویل شوي دي چې دا مساوي ده له x جمع 4 د دغه ایریا سره چې د دې ایریا یا مساحت د طول ضرب عرض x جمع 4 طول ده او x منفي 2 عرض ده. دې نه اوس موږ ته 2 درجې معادله داسې لاسته راځي چې x مربع مساوي کیږي له دا دواړه سره ضرب کو x مربع منفي 2x جمع 4x منفي 8، نو دا به شي x مربع مساوي کیږي له x مربع منفي مثبت 2x ځکه 4x منفي 2x 2x کیږي منفي 8، نو دا x مربع بل دی x مربع سره خلاص شي، نو موږ لرو چې 2x منفي 8 مساوي کیږي له 0 سره، نو دې لپاره x مساوي کیږي له 4 سره. نو x کله 4 سره مساوي سو د دې مربع مساحت به شي 4 ضرب 4 14 او د دې به شي 4 8 کیږي 4 نه 2 سي 2 ضرب 8 14. ویني د دوړو مساحتونه یو شی راووتل چې x 4 په دې کې وضع کې 4 په دې کې x په دې په ځای x په ځای باندې 4 واچوي، دې x په ځای باندې 4 دې په ځای دې په ځای دې ټول په ځای باندې 4 واچوي. نو هسې وګورم بل سوال پاتې ده که نه دا آخري سوال و.